تبستایو تتجرو ای خالق دا ټول جهان قدرتونه دي صفا دي لا هر عیب سبحان تبستایو تتجرو ای خالق د ژوند لار قدرتونه دي صفا دي لا هر عیب سبحان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا د زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. قدرمنو اوریدونکو، زموږ د نننۍ خپرونې موضوع دا ده چې جنیات یعنې پیریان هم په علم غیب باندې نه پوهیږي، ځکه علم غیب دا د الله رب العزت خاص صفت دی. د کائناتو هیڅ یو فرد په دې کې شریک نه دی، نه ملائکې، نه جنیات، نه پیریان او نه اولیاء او نه انبیا، هیڅوک په علم غیب باندې یعنی غیب ذاتی هغو لره ثابت نه دی. الله رب العزت پیریانو او جنیاتو ته نااشنا طاقت او قوت ورکړی دی چې څنګه غواړي هغوی د خپله شکل بدلوي، په یوې لمحه کې د زرګونو میله سفر کوي او ډیر داسې واقعات او حالات دي چې هغه انسانانو ته نه معلومیږي، هغه واقعات او حالات جنیاتو ته معلومیږي. دومره طاقت او دومره زور سره بیا هم هغوی په علم غیب باندې نه پوهیږي. په دې هکله به د قرآن کریم دوه اهم واقعات تاسو ته زه وړاندې کوم چې هغه دا ثابتوي چې جنیات په علم غیب باندې نه پوهیږي. لومبنۍ واقعه د حضرت سلیمان علیه السلام د مرګ عجیبه او ناشنا واقعه ده چې په 22مه سپاره کې د سورت سبا په 2مه رکو کې هغه بیان شوې ده چې د هغې تفصیل دا دی. د بیت المقدس تعمیر حضرت داود علیه السلام شروع کړی و، خو داود علیه السلام هغه مکمل نک او د تعمیر د نه مکمل کېدو یې هم یوه عجیبه او نااشنا قصه ده. همدارنګه د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د خلافت په زمانه کې د مدینې منورې آبادي زیاته شوه، نو په مسجد نبوي کې تنګي محسوسه شوه. حضرت عمر فاروق د مسجد نبوي خوا او شا کورونه د بیت المال په پیسو باندې واخیستل او د مسجد نبوي توسعه وکړه، مسجد نبوي غټ کړ. په آخر کې یو کور پاتې شو چې هغه د حضرت عباس رضی الله عنه کور و چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تره او کاکا دی. حضرت عمر فاروق حضرت عباس ته حکم وکړ چې ته خپل کور خس که چې دا ستا کور په مسجد نبوي کې داخل کړم. خو حضرت عباس رضی الله تعالی عنه په هیڅ صورت د کور خرڅولو ته تیار نشو. آخر په دواړو کې دا فیصله وشوه چې دا فیصله به په عدالت او په محکمه کیږي. قاضي چې کومه فیصله وکړه هغه به دواړو ته منظوره وي. په متفق رای سره دواړه حضرت ابی ابن کعب سید القرا ته خپله فیصله وړاندې کړه او هغه د خپل فیصل مقرر کړ. د حضرت ابی په وړاندې چې کله دا معامله پیش وه نو هغه د دواړو بیانونه واورېدل او وی فرمای چې ما د دواړو جهانو سردار محمد رسول الله نه دا حدیث اوریدلی چې کله حضرت داود ته د بیت المقدس د تعمیر حکم وشه نو هغه تعمیر شروع کړ. واقعه واورئ قدرمنو اوریدونکو. نو د یو سړي کور په منځ کې داسې پرده شه چې د هغه کور په وجه د بیت المقدس نقشه خرابېدله. تر څو چې دغه کور د منځ نه لرې شوی نه وای نو د بیت المقدس نقشه نه صحیح کېدله. نو حضرت داود علیه السلام پریشانه شو چې څه وکړي. هغه سړي ته یې ویلې چې دا خپل کور په ما باندې خرڅ کړه، خو هغه سړی د خپل د کور په خرڅولو باندې په یوې طریقه باندې هم راضي نشي. نو حضرت داود علیه السلام تنګ شه او په زړه کې دا فیصله وکړه چې د حکومت په زور به دغه کور باندې قبضه وکړم او په بیت المقدس کې به دا کور شامل کړم. الله رب العزت
د داود علیه السلام دا اراده خوښه نه فورا داود علیه السلام ته وحی راغله چې ای داوده ما خو تا ته حکم درکړی و چې زما د یاد دپاره کور جوړ کړه او ته دا غواړې چې د بل ځمکه په زبردستی او په زور سره واخلې او غصب یې کړې او زما په کور کې شامله کړې زما د شان سره خو دا مناسبه نه ده داود علیه السلام ته دا وحی راغله او الله رب العزت ورته ویلي چې دا هم زما شان سره مناسبه نه ده چې د بل کور په زور سره واخلي او هغه زما په کور کې شامل کړي الله رب العزت ورته ویلي کومه اراده چې تا کړې ده تا ته به دا سزا درکول کیږي چې ته به د بیت المقدس تعمیر مکمل نه کړي نو داود علیه السلام عرض وکړه چې ای زما پروردګاره که زما په لاس سره نه وي نو زما د زوی په لاس باندې د بیت المقدس تعمیر مکمل کړي چې هغه سلیمان علیه السلام دی الله رب العزت د حضرت داود علیه السلام دا درخواست قبول که چې بیا حضرت سلیمان علیه السلام د بیت المقدس تعمیر کوي حضرت عبی بن کعب چې کله دا حدیث حضرت عمر فاروق او حضرت عباس رضی الله تعالی عنه ته واوروه نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بی اختیاره شه او د حضرت عبی لمنې ونیوله او دا یې ورته وفرمیل چې زه خو تا ته د دې دپاره راغلی وم چې ته به څه سهولت پیدا کړي چې زه د حضرت عباس کور واخلم او هغه په مسجد نبوي کې داخل کړم تا خو نور هم سخته خبره پیش کړه حضرت عمر فاروق عبی بن کعب ته وفرمیل چې ته په دې خبره باندې شهادت پیش کوي نو حضرت عمر حضرت عبی بن کعب ونیولو او مسجد نبوي ته راوسته هلته د صحابه و کرامو جماعت ناست و حضرت عبی جماعت ته مخاطب شو او وی فرمه چې تاسو د الله په رب باندې قسم درکوم او وایم چې د بیت المقدس د تعمیر دا واقعه که د نبی علیه السلام نه چا اورېدلی وي نو هغه دې ودرېږي او بیان دې کړي نو په دغه ډله کې حضرت ابوذر غفاري پاڅېده او وی فرمیل چې ما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه همدغه واقعه اورېدلې نو حضرت عمر فاروق بیا حضرت عبی رضی الله عنه پرېښود به هر حال حضرت عبی گویا فیصله وکړه چې د حضرت عباس د رضامندي نه بغیر د هغه کور نشي اخیستلی نو حضرت عمر رضی الله عنه خپله اراده بدله کړه خو څو ورځې تېرېدو نه پس حضرت عباس رضی الله عنه په خپله د حضرت عمر رضی الله عنه په خدمت کې حاضر شه چې اوس زه په خپله خپل کور په خپلې خوشحالي سره د مسلمانانو دپاره مفت خیرات کوم دا وغورځوه او په مسجد نبوي کې شامل کړه او د حضرت عباس رضی الله عنه د کور هم یوه عجیبه او نااشنا واقعه د احادیثو په کتابونو کې لیکل شوې ده واقع دا ده چې حضرت عباس رضی الله عنه د دغه کور په چت باندې یوه ناوه لګېدلې وه د حضرت عباس رضی الله عنه د دغه کور په چت باندې یوه ناوه لګېدلې وه چې د هغې ناوې اوبه به هر طرف ته غورځېدلې یوه ورځ حضرت عمر رضی الله عنه د جمعې مانځه دپاره جامې بدلې کړې جومات ته روان و چې کله دغه ناوې لاندې راورسېده نو په دغه ورځ اتفاقي د حضرت عباس رضی الله عنه په کور کې چرګان او نور شیان ذبحه شوي وو چې د هغې وینې په دې ناوې کې راغلې او د حضرت عمر رضی الله عنه په جامو باندې پرېوتلې حضرت عمر باندې داسې غصه او جذبه راغله چې په دغه وخت یې سړی را وغوښتله ناوه یې اوښکله ناوه یې ایسته کړه حضرت عباس چې کله خبر شه نور یې هیڅ ونه ویلې صرف دومره یې وفرمیل چې دا ناوه په خپله رسول الله په دې ځای لګولې وه حضرت عمر رضی الله عنه چې کله دا خبره واورېده نو ډېر غمژن شه او قسم یې وکړه او حضرت عباس یې دې ته مجبوره که چې زما په اوږو باندې وخیږه او دا ناوه په هغه ځای باندې ولګوه چیرته چې په خپله محمد رسول الله لګولې وه د حضرت عمر په قسم ورکولو سره حضرت عباس مجبوره شه او همدغه شان یې وکړل حضرت عمر لاندې کېناسته او حضرت عباس د هغه په اوږو باندې وخته ناوه یې هلته ولګوله به هر حال خبره اوږده شوه قدرمنو اورېدونکو چې حضرت داود علیه السلام د بیت المقدس تعمیر شروع که خو هغه یې مکمل نه که د داود علیه السلام نه وروسته د هغه زوی حضرت سلیمان علیه السلام د بیت المقدس تعمیر شروع که جنیات او پیریان د حضرت سلیمان علیه السلام تابع ول او سلیمان علیه السلام ټول جنیات د بیت المقدس په تعمیر باندې ولګول خو اوس د حضرت سلیمان علیه السلام مرګ راځي او دا خبره به تاسو ته ثابته شي چې جنیات په غیب باندې نه پوهیږي
قدرمنو اوریدونکو د خپرونې په دې وخت کې راځو لنډې دمې ته د دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام لري که د عرش دی که زمین او که ټول ستوري دي رنګین که ګلان دي که شجر او که مخلوق دی ټول حسین که ګلان دي که شجر او که مخلوق دی ټول حسین ستا په ذکر سره پای دا بستانه شین اسمانه ستا په ذکر سره پای دا بستانه شین اسمانه قدرتونه دي صفا دي لا هر عباس سبحانه تبستايو تنتجانو اي خالق ذات الجحانا قدرتنا دي صفا دي لا هر عباس سبحانه قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ به هر حال د مرګ نه هم څوک نشي تښتېدلی سلیمان علیه السلام ټول پیریان په دې مقرر کړي وه چې تاسو د بیت المقدس تعمیر کوئ او بیت المقدس آبادوئ نو سلیمان علیه السلام پریشانه شو که ماته مرګ په دغه حالت کې راغی نو جنیات به کار پرېږدي او د بیت المقدس تعمیر به بیا هم نیمګړی پاتې شي نو حضرت سلیمان علیه السلام د الله په حکم سره دا تدبیر اختیار که چې خپل عبادت دپاره یو شیش محل تیار که هغه کور داسې و چې د دننه طرف نه به ټول څیزونه ښکارېدل دننه طرف نه به ټول څیزونه ښکارېدل او هغه به د بهر نه په نظر راته دننه نه به بیرون ښکاره کېده او د بیرون نه به دننه ښکاره کېده نو کله چې د مرګ وخت نږدې شه نو سلیمان علیه السلام د مرګ تیاری و هغه کور ته تشریف یې او د خپله امسا په تکیه سره د الله تعالی په عبادت کې مشغوله شه په دغه حالت کې چې حضرت سلیمان علیه السلام په خپلې امسا باندې تکیه کړې وه سلیمان علیه السلام ته مرګ راغی او د هغه روح ووتو اسرائیل علیه السلام د سلیمان علیه السلام روح واخیست د سلیمان علیه السلام جسد د همسا په زور باندې ولاړ و پوره یو کال تیر شو جنیات بهر په کار کې مشغوله ول جنیات او پیریان بهر کې په کار باندې مشغوله ول د لرې نه کتلو سره به یې همدا ګڼل چې حضرت سلیمان علیه السلام ژوندی دی او عبادت کوي او حال دا چې سلیمان علیه السلام وفات شوی د حضرت سلیمان علیه السلام رعب او دبدبه ډیره زیاته وه جنیاتو دومره همت نه کوه دونه زور په هغو کې نه و چې نږدې ورشي او وګوري چې سلیمان علیه السلام څه کوي خو د لرې نه د لیدلو به دا اندازه کوله چې سلیمان علیه السلام ژوندی دی او په عبادت باندې مشغوله دی یو کال تیر شو اوس د الله رب العزت شان دی چې د حضرت سلیمان علیه السلام امسا ته وینا ولګېدله نو هغه وینې د سلیمان علیه السلام د همسا دننه خوړل شروع کړل کله چې د حضرت سلیمان علیه السلام د امسا اکثره حصه یې وخوړله نو امسا ماته شوه د حضرت سلیمان علیه السلام جسد په ځمکه باندې پریوت کله چې پیریان نږدې راغلل نو لیدلې چې حضرت سلیمان علیه السلام خو وفات شوی دی پیریانو او جنیاتو چې کله اندازه ولګوله هغوی ته دا معلومه شوه چې حضرت سلیمان علیه السلام خو یو کال مخکې وفات شوی لکه الله رب العزت فرمایي فلما قضینا علیه الموت ما دلهم على موته الا دابة الارض تأکل من سأته الله رب العزت وایي کله چې موږ د حضرت سلیمان علیه السلام د مرګ فیصله وکړه او په هغه باندې موږ مرګ راوسته نو پیریانو ته د حضرت سلیمان علیه السلام د مرګ خبر د ځمکې چینجي ورکړه چې د هغه د حضرت سلیمان علیه السلام امسا دننه طرف وخوړه پیریان هیڅ هم پوه نه ول خو چې کله هغه چینجي او وینې د حضرت سلیمان علیه السلام همسا د دننه طرف نه وخوړله نو امسا ماته شوه سلیمان علیه السلام په ځمکه پرېوته پیریان پوه شو چې حضرت سلیمان علیه السلام وفات شوی دی او الله رب العزت فرمایي فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المهین کله چې د حضرت سلیمان علیه السلام جسد په ځمکه باندې پرېوتلو نو په جنیاتو باندې هم او په عامو انسانانو باندې هم دا خبره واضح شوه
چې جنیاتو ته د غیب علم حاصل نه دی که جنیات په غیب پوهېدلی نو د یو کال مفت مشقت یې ولې برداشت کولو فلما خره کله چې سلیمان علیه السلام په ځمکه پرېوته تبینت الجنو نو معلومه شوه جن ته پوه شول جنیات ان لو کانو یعلمون الغیب که دوی په غیب باندې پوهېدلی نو ما لبثو فی العذاب المهین په دې سخت عذاب او سپکوونکي عذاب کې به دوی وخت نه وای تیر کړی خو دوی نه پوهېدل په غیب باندې د غیب علم او د ټول کائناتو علم خو ډیر لرې خبره ده جنیات خو په مړه او ژوندي کې هم فرق نشي کولی د یو سړي مړه کېدل او ژوندي کېدل هغوی ته معلوم نه شوه نو د پوره کائناتو د حالاتو خبر هغوی ته چیرته کیدی شي نن راشه وای په دې باندې پیریان ناست دي د هغه نه د غیب خبرو پوښتنه کوي دا ټول خرافات دي دا ټول بدعات دي د دې نه مسلمانانو په جدي توګه باندې ځان وساتئ الله ته رجوع وکړئ نو د دې واقع نه دا خبره ثابته شوه چې پیریانو ته او جنیاتو ته الله رب العزت ډیر لوی طاقت ورکړی دی خو د دې باوجود بیا هغوی هم مخلوق دي او د خالق هیڅ یو صفت په هغوی کې موجود نه دی عالم الغیب کېدل د الله تعالی خاص صفت دی د باقی مخلوقاتو په شان پیریان هم د الله تعالی په دې صفت کې شریک نشي کېدلی چې هغوی دې په غیب باندې پوه شي دویمه واقعه دا واقعه الله رب العزت په دوه ځایونو کې بیان کړې ده یوه په صورت احقاف کې او دویمه په صورت جن کې او د دې واقعې تفصیل په صحیح احادیثو کې هم راغلی دی د دواړو جهانو سردار د پیغمبري نه مخکې جنیات به آسمانونو ته تلل آسمانی خبرونه به یې اورېدل او بیا به راتلل خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبري نه پس د وحی د حفاظت دپاره آسمانونو باندې پیرداران ودرول شول او هغه جنیات به چې مخکې آسمانونو ته تلل هلته به آسمانی خبرې اورېدلې جنیات د دې نه منع شول کم جن او پیری به چې د آسمانی خبرې اورېدلو لپاره برته پاسه نه به هغه ستوری دې پسې شه هغه شهاب ثاقب او شیطان او جن به یې راشړه نو ټول جنیات راټول شول او په نوې صورت حال باندې غور او فکر وکړه خپل منځ کې مشورې او فیصلې وکړي ټول جنیات راټول شو او دا یې ویل چې آیا په دنیا کې کومه نوې خبره راپېښ شوې ده چې موږ آسماني خبرونه اوس نشو اورېدلی آسمان ته نشو ختلی هر طرف ته د خپل کسان ولیږل د جنیاتو یوه ډله حجاز طرف ته هم ورسېدله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مکې مکرمه کې د سهار مونځ کوو نو د پیریانو دا ډله چې کله هلته ورسېدله نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژبې مبارکې نه قرآن واورېده یو بل ته یې ویلې چې تاسو چپ شئ او ټولو په غور سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د زړه نه دا قرآن واورېد د قرآن په اورېدلو سره د دوی ټول زړونه د ایمان نه ډک شو ټولو ایمان راوړ او دا یې ویلې چې دغه نوې خبره راپېښ شوې ده چې د دې په وجه باندې آسماني خبرونه موږ اوس نشو اورېدلی نو دا جنیات ټول مسلمان شو واپس خپل قوم طرف ته لاړل او هغوی ته د ټولو حالاتو اطلاع هم ورکړه او د اسلام دعوت هم ورکړه لکه چې الله رب العزت فرمایي واذ صرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضی ولوا الی قومهم منذرین کله چې موږ د جنیاتو یو جماعت او یو ټولی ستا طرف ته متوجه که هغوی قرآن واورېده کله چې نږدې راورسېدل نو ویې ویل چوپ شئ کله چې تلاوت ختم شه ولو الی قومهم منذرین خپل قوم طرف ته یېروونکي واپس لاړل هغوی هم د الله عذاب نه ویرول او خپل قوم ته داسې ویلې یا قومنا اجیبو داعی الله وآمنوا به یغفر لکم من ذنوبکم ای زموږ قومه الله طرف ته د رابلونکي خبره قبوله کړئ او په هغه باندې ایمان راوړئ الله تعالی به ستاسو ګناهونه معاف کړي نو جنیاتو دغه وفد او د جنیاتو دغه ډله قرآن واورېد و مسلمانان شول او واپس لاړل خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د هغوی د تلو راتلو بلکل خبر نه و کله چې صورت جن نازل شه د صورت جن نازلېدلو نه پس رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ټوله واقعه معلومه شوه نو د دې دویمې واقعې نه دا هم معلومیږي چې پیریان او جنیاتو ته علم غیب نشته دی دومره اهمه واقعه په دنیا کې پیښه شوې رسول الله پیدا شوی 40 کاله عمر تیر کړی و او پیغمبر جوړ شوی و خو جنیات ټول د دې واقعې نه ناخبره ول
نه پوهېدل چې دا زموږ تګ آسمان ته ولې بند شوی، ولې آسماني خبرې نه منو. که هغوی په غیب باندې پوهېدلی نو په دې به پوه شوي وه چې الله د خپل پیغمبر په دنیا کې پیدا کړی، هغه باندې اوس وحی راځي، موږ نشو کولی چې آسمانونو ته وخیجو او آسماني خبرې واورو. هغوی د خپل وفدونه او د خپل ټولۍ او جماعت هر طرف ته لیږي چې تاسو په دنیا کې وګرځئ، معلومات وکئ چې دا څه خبره ده چې اوس موږ آسمان ته نشو ختلی. نو معلومیږي چې په غیب باندې پیریان نه پوهېږي. که هغوی په غیب باندې پورېدلی خو دوی ته به دا معلومات وایي چې رسول الله پیدا شوی، هغه اوس په پیغمبري باندې مبعوث شوی دی، د وحی د حفاظت لپاره اوس په موږ باندې آسماني خبرې بندې شوي. نو دومره تکلیف او مشقت به ولې برداشت کوه چې د خپل کسانې په ټوله ځمکه کې ګرځول چې تاسې وګرځئ چې څه خبره شوې. نو معلوم شو چې جنیات هم په علم غیب باندې نه پوهېږي. غیب د الله صفت دی، غیب ذاتی د الله صفت دی. نه په دې باندې انسان پوهېږي، نه په دې باندې پیری پوهېږي، نه پې ملکه پوهېږي، نه پې ولی پوهېږي او نه پې نبي پوهېږي. په دې باندې باید موږ تاسو ټول هم عقیده ولرو. الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي او زموږ عقیدې دې سالمه او صالحې عقیدې وګرځوي. نو قدرمنو اورېدونکو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه. الله کشف دا کرازای کانا پردای الفات کژوند ژوندی او کمرګ دی که عزت زی او ذلت کژوند ژوندی او کمرګ دی که عزت زی او ذلت وړستا فیصله د المر څخه عیانا وړستا فیصله د المر څخه عیانا تبستایو تتجارو ای خالق ټول جهانا قدرتونه دي صفا دي لهر عیب سبحانا چاته ورکړي غنا څوک غریب کړي خوار وزار څوک فرعون د زمانې کړي څوک د حق حسبدار څوک فرعون د زمانې کړي څوک د حق د تقدیر کلم خوستا دی په قدرت کې مهربانا د تقدیر کلم خوستا دی په قدرت کې مهربانا قدرتونه دي صفا دي لهر عیب سبحانا تبستایو تتجارو ای خالق دا ټول جهانا قدرتونه دي صفا دي لهر عیب سبحانا قدرتونه دي صفا دي لهر عیب سبحانا که جنت دی که دوزخ دی ورته حسن صورت یہ جوڑ کے بیا یہ رستا تپنا حسینی خود قبول کرا پخپل فضل او احسانا حسینی خود قبول کرا پخپل فضل او احسانا قدرتونا دي صفا دي لهر عیب سبحانا تبستایو تتجارو ای خالق ټول جهانا قدرتونه دي صفا دي لهر عیب سبحانا قدرتونه دي صفا